د شوګر یا د ګلوکوز لیول د انسان په وینه کې د هغې مقدار چې د څونه نه کم شي نو روژه ماتول پکار دي، یا دا مقدار چې د څونه نه زیات شي نو بیا دوی اخیستل پکار وي. همدغسې د شوګر د کمیدو په وینه کې دې ته هایپوګلایسیمیا وي، او دا علامات باید چې هر انسان ته معلوم ځکه وي چې هایپوګلایسیمیا نه اچانک مرګ او بېهوشتیا راتلی شي، او دا مسله د شوګر د زیاتېدو په مقابله کې د شوګر کمیدل زیات خطرناک دي. دریم دا چې د شوګر مریض ته باید چې دا معلومات وي چې په ورځ کې یا د روژې په دوران کې په کوم وختونو کې شوګر کتل یا شوګر چک کول لازمي دي، ځکه چې دا به داسې وختونه وي چې یا به شوګر کم وي یا به زیات وي. دا به هم در سره ډسکس کوم. د شوګر په چک کولو باندې روژه نه ماتېږي. همدغسې په دوايانو کې څه قسمه تبدیلي څنګه چې زموږ د خوراک او د خوب روټین په روژه کې بدل وي، نو دغه شان په دوایي کې هم لږه تبدیلي راوستل پکار وي. دا ټولې خبرې به زه د هدایاتو په رڼا کې، او دا هدایات یعنی دا ګایډلاینز اسلامیک سکالرز او ډاکټرانو په شریکه باندې جوړ کړي دي، ځکه چې دا یو داسې نازکه مسله ده چې دا فیصله نه ډاکټر ځان له کولی شي او نه اسلامیک سکالر ځان له کولی شي. نو دا په شریکه باندې هغوی د دې ټولو خبرو یو نچوړ جوړ کړی دی چې کوم زه تاسو سره اوس شریکوم. نو ټول نه اول د شوګر د لیول خبرو کوم. کله چې ستاسو شوګر د 70 ملي ګرام یعنی د 70 ملي ګرام پر ډیسی لیټر نه کم شي، نو بیا پکار ده چې تاسو څه خوراک وکړئ، ځکه چې دې نه پس بیا ایمرجنسي سچویشن جوړېدی شي. همدغسې چې د شوګر لیول کله د 300 ملي ګرام نه زیات شي، نو بیا هم دوی یا انسولین اخیستل ضروري وي. دا مسله د شوګر مریضانو سره په اسانه باندې یا عام طور پر ځکه ډیره کیږي چې هغوی په سحري کې یعنی په پېشمني کې اکثر د شوګر د کمیدو دوی اخیستې وي، یا عموما هغوی د شوګر د کمیدو په دوایانو باندې وي، نو د هغوی د شوګر د کمیدو چانسز د یو عام انسان په مقابله کې زیات وي. اوس راځم د شوګر د کمیدو عام علاماتو ته. 5 داسې علامات چې دا ضرور وي او دا باید چې هر مسلمان ته پته وي. په هغې کې اولنی دا دی چې خوله راتلل. دویم پکې ډېر ضروري علامت دا دی، او دا پکې ډېر زیات کامن دی، دا هر چاته کېږي چې کله شوګر د انسان کم شي چې رب پې ولګي، رپېدل، وجود یې رپېدل شروع کړي، لکه لچ، لاسونه خپې یې رپېږي. دریم دا چې زړه درزا ورته محسوسېدل شروع شي. تاسو ته دې پته وي چې د زړه درزا نارملي انسان ته نه محسوسېږي، خو د زړه ټکار چې کله تاسو ته محسوس شو نو پوه شه چې دې ته پلپیټیشن وي او زما شوګر کم شو. نور علاماتو کې هم کېږي، خو دې سره دا نورې خبرې هم وي، سترګې تورې تورې کېدل، سر چکراوېدل. دا ټولې 5 خبرې شوې. دا چې کله په دې کې 2-3 وي نو ته پوه شه چې زما شوګر کم شو. بل انسان ته خوراک ته زړه کېږي، خو تاسو ته چې ته اندازه وي چې زما شوګر کم شوی دی، نو د هغې علاج بیا د 2 منټو کار دی. اوس د شوګر مریض د روژې په دوران کې په کم وختونو کې باید چې هغه خپل شوګر چک کړي، نو د ټول نه ضروري او مهم وخت پکې د مازدیګر د مونځ نه پس او د روژه ماتي نه دا 2 غنټې مخکې دا ټایم دی. دا داسې ټایم دی چې ټوله ورځ په نهاره باندې تېره شوې ده، او د دې خبرې چانس ډېر دی چې کېدای شي اوس په وینه کې د شوګر لیول کم شوی وي. کو چېرته دا علامات راغله نو بیا خو که د ورځې هر ټایم یا هر وخت بیا پکار ده چې تاسو شوګر چک کړئ، ځکه کله نه کله داسې وي دوی انسان ډېر اخیستې وي، غلطي کې انسولین ډېر لګولی وي، نو ضروري نه چې صرف دې ټایم کې به شوګر کمیږي. کو علامات بیا خو هر ټایم او هغه ټایم پکار ده چې شوګر چک کړی شي، کو د 70 نه کم پکار ده چې روژه ماته کړی شي. خو کو څه علامات نه وي نو د روژه ماتي نه دا 2-3 غنټې مخکې ټایم دا ډېر ضروري دی چې په دې کې شوګر چک کړی شي. راځم هغه ټایم له چې په کم کې به خط شوي چې شوګر به زیات وي، نو هغه دی د روژه ماتي نه 2-3 غنټې پس. کله نه کله داسې وشي چې په روژه ماتي کې خلک د شربت، د کجورو یا د خوږو شیزونو ډېر استعمال وکړي، او د روژه ماتي نه پس د هغه شوګر لیول داسې اندازې ته ورسي چې د هغې نه بس 2 قسمه ایمرجنسیز جوړېږي د شوګر مریضانو ته، او هغه بیا د اسپتال نه بغیر نه کېږي. دا داسې نازک وخت وي چې اکثر نارینه خلک په جوماتونو کې وي، یا کو په خپله بیمار کس جومات ته تللی نو هغه دپاره هم ګرانه ده. پکار ده چې د هر څه نه مخکې هغه خپل شوګر لیول چک کړي. کو هغه د 300 نه کم وي نو بیا هغه سیفلی هر څه کولی شي، خو که چېرته هغه زیات وي نو بیا ایمرجنسي صورت جوړېدی شي، هغه خپل انسولین لګولی شي، خپله دوی اخیستی شي، د هغې نه پس بله روزمره زندگی جاري ساتلی شي. ښه، اوس په دوایانو کې څنګه تبدیلي پکار ده. څنګه چې تاسو ته پته ده چې اکثر د شوګر مریضان کومه دوی اخلي نو هغه د سارې د ټایم نه ډېره وي. لکه کو انسولین لګوي نو د سارې د مالې هغه انسولین 20 نه 40 یونټ پورې، خو ماښام 10 یا 20 یونټ وي. د ماښام دوی کم وي او د سارې زیاته وي. د دې وجه دا ده چې نارملی د سهار د ورځې په ټایم کې خلک خوراک ډېر کوي، لکه ناشته شي، بیا لنچ شي، بیا مازدیګر خوراک شي، نو د سهار د خوراک دورې زیاته وي، او د شپې خو خلک اوده وي خوراک نه کوي، نو دوی کم وي. خو په روژه کې خو دا سچویشن الټه شي. څنګه چې د روژې روټین الټه شو، داسې پکار چې د دوی اندازه هم بدله شي، چې د ماښام دوی زیاته شي او د سارې دوی کم شي.
نو دا څه ضروري معلومات مې تاسو سره شریکول. د دې هدایات او تصویران به تاسو ته وخت په وخت په دې سکرین باندې ښکاره شوي وي، د هغه تاسو ځان سره سیو کولی شي او د هغې نه تاسو بیا استفاده حاصلولی شي. ډېره مننه.